کاپیسا کې د یو سوداګر زوی د تښتونکو له منګولو آزاد شوی. په سلامونو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. په کاپیسا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې یو کس د تښتونکو له منګولو خوشي کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر نن پنجشنبه د لړم په 19 په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د کاپیسا ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د سوداګر زوی چې پخوا تښتول شوی و د تښتونکو له منګولو خلاص کړی دی. د خبرپاڼې له مخې دغه کس څه موده وړاندې د کوهستان ولسوالۍ په جمال اغا سیمه کې تښتول شوی و. ویل شوي چې د دغې سړي تښتونې په تړاو تر دې مهاله 2 کسان نیول شوي دي. د راپورونو له مخې چې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سړي تښتونې او اختطافونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په کابل ښار کې د امنیتي وضعیت د ښه والي په موخه د امنیتي کمرو د نصبولو کمپاین پیل کړی دی. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.